منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم أبو بكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير رفيق. وتانيهم هو الفاروق جل بعدله عمر بعهده أصبح الإسلام فوق الأرض ينتشر. وثالثهم أخو كرم وذو النورين عثمان. ورابعهم علي كم لأجل الدين قد أبلى إمام زاهد ورع وكرم وجهه المولى. سيرة الخلفاء منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خلفای راشدینو د درسونو د وړاندې کولو په سلسله کې مونږ د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په باره کې 15 درسونه وړاندې کړي وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک زندګۍ کې د هغه حالات مونږ بیان کړي وو. په لومړي درس کې، په دویم درس کې بیا د حضرت ابوبکر، حضرت عمر او د خلافت نه وروسته په شرقي محاذ کې تر کابل او تر بلخ او تر دې منطقو پورې او تر قویقا په پورې دا فتوحات مونږ بیان کړي. په دویم کې مونږ د شام او د مصر افریقا تر نیولو تر قبرس او بیا ذات سواره مورکه چې په هغې کې د روم امپراتور ووژل شو دا بیان کړی. په دریم درس کې، په څلورم درس کې مونږ د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلاف د یهودیانو دغه دسیسو او توطیو په وړه هغه دلایل ټول ویلي و، د هغوی طریقې کړي چې په څه طریقه باندې دوی دا کار وکړي. او په پنځم درس کې مونږ د حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت په وجوهات باندې هغې باندې خبرې وکړي چې دا څنګه شهید شو، په څه طریقه شهید شو، چا شهید کړي او د هغې نه څه نتایج او څه پایلې او څه برآمدات وروتل. هغې باندې کې مونږ پنځم درس کې خبره کړې وه. اوس شپږم درس چې کوم یو دی هغه د حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه سیرت او د هغه د اجتهاد او د علمي مرتبه او مقام په باره کې دی. مخکې مونږ په درس کې، په لومړي درس کې مونږ د حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه مناقب او فضائل باقاعده بیان کړي و چې حضرت عثمان رضی الله عنه داسې یو شخصیت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې متعدد صحیح احادیثو کې داسې نه ده چې کمزور ضعیف یا حسن نه، بلکې صحیح احادیث چې کوم یو هغه موږ وړاندې کړه چې هغه امام بخاري، امام احمد حنبل، امام ترمذي او کوم چې د جرح او د تعدیل علما دي هغې په هغې باره کې بیخي حکم وکړ چې دا ټول احادیث صحیح دي. نو هغه احادیث موږ د هغه د افضلیت په باره کې وړاندې کړه چې د حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه یو خبره چې ډېره عامه مشهوره ده چې ټول خلک خبر دي او ټول خلک پرې پوهېږي، او دا په یو حدیث کې د 10 کسانو
نمونه رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کړي دي چې ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، د 10 کسانو نمونه یاد کړي. یو پکې دریم کس چې دی حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ دی. نو ځکه موږ خلک عام خلک چې کوم یو دی هغه وایي دا صحابي عشره مبشره دي. نو د عشره مبشره نه دغه یو حدیث کې راغلی دی، ځکه د عشره مبشره وایي کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث دا ثابت ده چې په چا چې په بیعت رضوان کې په هغه د حدیبیه په هغه کې صلح کې چې کوم کسان و 1400 دوی په باره کې باقاعده حدیث دی چې دا جنتیان دي. بلکې الله عزوجل په خپل کتاب کې سوره الفتح کې هلته باقاعده د هغه کړي لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. الله پاک په خپل فرمایي چې الله پاک د هغه مؤمنان راضي دی چې کوم یو د ونې لاندې تاسو سره بیعت کړي او دا بیعت رضوان او په حدیبیه کې شو دي کې 1400 کسان په صحیح روایتو باندې ثابت دي. دغه شی د بیعت عقبه اوله او بیعت عقبه دوم دی مبارکي او بیا د بدري صحابه کرام مبارکي باقاعده صحیح حدیث دی، بخاری حدیث دی چې هغه کې الله عزوجل د بدر هغه ته شرکاو ته د بدر شریکانو ته بدري صحابه ته وحی را لګلی و چې په قرآن عظیم شان کې هغه وحی نشته، خو په صحیح حدیثو کې دا بیان شوی ده چې الله عزوجل د بدر د صحابه په باره کې د بدر د غازیانو په باره کې باقاعده هغه راولېږلو چې تاسو چې بعد د دې نه څه کوئ هغه ګناه نشته، هغه تاسو ته ګناه نه حسابېږي، ګناه خدا خو الله پاک د تاسو د دې قربانۍ په وجه باندې چې دلته ورکې او د دې امتیاز په وجه باندې چې تاسو ورکې نو تاسو ته پاس دې نه که څه ګناه څه غلطي انسان دی خامخا ته نه غلطي کېږي، دا ممکن نه ده چې انسان نه غلطي ونشي، غلطي ته نه کېږي، خو الله پاک عزوجل د دې قربانۍ په وجه باندې تاسو دا ګناه مخې. دغه شی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په باره کې مونږ صحیح احادیث چې کوم امام بخاری رحمت الله علیه روایت کړو، ابو موسی اشعری وایي چې ما حضرت ابو بکر صدیق تم د اغزیر ورکړه چراغ اجازه ورکړه، بیا ورته رضی الله عنه ورکړه، بیا حضرت عثمان چراغ هغه تم اجازه ورکړه، خو سره د تکلیفونو مصائب او د جنگ هغه بکیږي. دغه شی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم صحیح احادیث ثابت دي هغه کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړ نو په هجرت کې د اوبو مشکلاتو نو هغه فرمایل چې هر چا بیر ماونه او بیر روما واخست او وقف کې نو دته په جنت دی. دا حضرت عثمان یا په 100,000 په یو روایت په بل روایت باندې 15,000 د واخست او هغه وقف کې ټول مسلمانانو ته. بل د دې په خوا کې بل صحیح حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مسجد نبوي تنګ شو نو وی فرمایل چې څوک د دې جماعت سره نږدې خوا کې او ټوټه ځمکه دا وخلی او جنت ته وقف کې الله پاک په جنت کې هغه ورکی نو هغه حضرت عثمان رضی الله واخستل هغه وقف کړه. بیا هغه د حراو د یهود خبره واجهده چې په هغه باندې دوی ناس و چې هغه وخوریدلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورته چې اسکن یا احد غلی شو نو ساکت شه ای وحده په تا باندې خبرې څوک ولاړ یو در باندې پیغمبر یو صدیق او دو در باندې شهیدان ولاړ دي. نو په دې وخت حضرت عثمان حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق او رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې نه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د په غزا کې د تبوک په غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زر دینار په یو روایت صحیح روایت دا ده چې زر دینار رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل راوړ به راوړ خو دا یو ځل چې راوړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په لمن کې واچول نو هغه داسې د دینارونه به خورول او ویل چې پس دې نه به هیڅ عمل عثمان ته تاوان ونه رسي. یعنی مطلب دا چې غلطی ته نه وشي نو دته به الله پاک نه حسابي. به بل صحیح حدیث کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ارڅوک جیش العسرا یا د تبوک جیش یا د تبوک لخر هغه کې مجهز کې هغه ته جنت ته هغه کارم امده وکړي رسول الله حضرت عثمان صدیق وکړي. نو دا ټول هغه خبرې وي چې موږ مخکې بیان کړي او د دې نه علاوه د ابوبکر صدیق په وخت کې موږ دا خبر هم بیان کړل چې یو ځل د قافله راغله او په مدینه منوره کې قحطي وه، تجاران ورته راغله او تجاران ورته هم تر 50% پورې ګټه ورکوله چې 50% ګټه واخلو خو دا موږ ته راکړه. نو حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل چې نه زه د نو کومه ګټه باندې هغه نه کوم ډېره. نو هغې ورته وایي چې دې نه خو زیاته کېدی نه شي نو موږ به چې پکې ګټو. نو هغه ورته وایي چې الله عز وجل د دې نه ماته ډېره راکړي چې ډېره راکړي نو تاسو باندې ولې خرڅوم. هغه 100 اوښان بار د خوراکي مواد ټول د الله په
په لاره کې صدقه کړ. ګوره دا هغه شیان و چې د حضرت عثمان په جنتي توب د هغه په باندې او بل دا چې خلیفه راشد دی. مونږ چې دا حدیث بار بار په هغه کې تکرارو چې علیکم بسنتي و سنت خلفاء الراشدین المهدیین. امام ابو داود امام ترمذی دواړو دا حدیث روایت کړی دی او صحیح حدیث دی. نو په دې کې خو دا خبره مونږ ته ویل شوې ده چې تاسو به د ما سنت او د ما د خلفای راشدینو سنت باندې عمل کوئ. نو په دې خاطر باندې چې مونږ دې مسلې ته لږ توجه وکړو چې حضرت عثمان رضی الله عنه خلیفه راشد د عدت اجتهادات او د کارکردګۍ د سنتو برابر دي. بل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث نه دوه نه درې نه متعدد احادیثو بالکل صحیح 100% صحیح احادیثو کې دغه د جنتوب دغه د بخشش دغه د ور کړی ده. نو دا ټول شیان د دې دلیل شو چې حضرت عثمان د شي سړی نه دی لکه د بعضې روافض بعضې غالي خلک چې د په خلاف باندې کوي، بلکې یهود و نصارا او مستشرقین چې یو دي دغه د په خلاف په دې خاطر باندې چې د مسلمانانو په منځ کې اختلاف پیدا کی. هغه کسان چې موږ د دین راهنماګان دي او د دین لارښوونکي دي او موږ دین د هغه خلکو په واسطه باندې موږ ته را رسېدلی دی. دغه اسلامي دنیا چې نن آباد ده د همدوی په قربانۍ او د همدوی په لوزلو د همدوی په تدبیر او د همدوی په تحریک باندې آباده شوې. نو داسې خلکو په ضد باندې موږ ته داسې خبرې په ذهنونو کې راچوي چې د هغوی په هکله موږ چې شو مشوش شو د هغوی په ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث چې کومې دي هغه دا دي چې هغه وایي الله فی اصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا ومن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فبغضي ابغضهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګوري الله نه ویریږي الله نه او شي د اصحاب مبارک ایمان بعد چې ذکر وفات ما د وفات نه بعد دوی دي هغه منسي چې په خپل منځونه کې د توقو مسخرو او دا وکي د دین د الله نه ویریږي. په دې باره کې د هغوی سره چې تاسو محبت کوئ لکه زما سره چې محبت کوئ، د هغوی سره چې بغض کوئ لکه چې ما سره چې بغض کوئ. امام احمد حنبل په خپل مسند احمد کې د حدیث روایت کړی دی چې تاسو د صحابه کرامو پسې بد رد مه وایئ، ځکه دا کله کله سړی بیخي کفر ته رسوي. ځکه هغه وایي چې هېڅ ما د اصحاب چې تاسو کنځلې کوئ بد رد پسې لکه ما پسې وایي چې ما پسې وایي لکه د الله پسې وایي ځکه د الله نماینده یم زه. نو که څوک د الله پسې بیا خبرې کوي بدرز بسې وایي نو د دې امکان شته چې الله پاک دا سړی ونسي او چې الله پاک یې ونسي غرقېږي تباه کېږي. نو بیا خو ایمان نه پاتې کېږي چې کله د صحابه بغض. ځکه فرمایي چې د انصارو بغض او ایمان د صحابه بغض او ایمان دا په یو ځل کې نه جمع کېږي سره. نو داسې بدبخته خلک شته چې هغوی وایي چې اصحاب ټول مرتد شو کافر دی او حتی کنځلې ورته کوي. حتی داسې کسان چې د صحابه کرامو سره مینه او محبت لري هغوی سره بد رد وایي او هغوی بیا ځان ته وایي موږ د اهل بیت محبان یو. تاسو د خدای تباه کې څنګه د اهل بیت محبان یو چې د ازواج مطهراتو پسې خبرې کوئ د هغوی پسې بد رد وایي خدای ناخسته داسې خبره پسې کوئ چې هغه بالکل یو مؤمن د خولې نه وتل هغه جرم دی. او الله پاک د هغې په براءت کې 10 آیاتونه باقاعده نازل کړي او الته ویلي وهو بهتان عظیم هذا بهتان عظیم. دا غټ بهتان دی چې دا تاسو د دې پسې دا تور لکه بیا وایي چې تاسو داسې فکر وهو هین تاسو دا خبره سپکه فکر کوئ دا اسانه فکر کوئ ساده فکر کوئ وهو عند الله عظیم. د الله په وړاندې دا خبره ډېر لویه ده ډېره درنده ده چې دا تاسو د کوم سپکې خبرې یادونه کوئ. دا عادي خبره نه ده. نو د صحابه کرام مقام دی ټولو بیا د خلفای راشدینو مقام چې دی دا تر ټولو ډېر لوړ دی. په دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. موږ په صحابه کرامو کې ټول صحابه په یو درجه کې نه دي واقع لکه څنګه چې انبیاء علیه السلام په یو درجه کې نه دي واقع. موږ ته یو شی دی ټول انبیاء، خو انبیاء علیه السلام په خپل منځونو کې بیا سره فرق لري. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم درجه د هر چا خپل مرتبه او درجه ده. دغه چې په صحابه کرامو کې ټول صحابه یو لک 40,000 یا لک 50,000 یا یو نیم لک یا 2 لک ارڅو چې دي څونه دا ټول په درجو کې سره فرق لري. په دې کې تر ټولو اوچترینه درجه چې کومه ده د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې افضل الخلائق بعد الانبیاء د ټول مخلوقات افضل شخصیت چې کوم یو دی د انبیاء ورسته هغه سیدنا ابوبکر صدیق دی او دغه ورسته حضرت عمر رضی الله عنه او دغه ورسته
او بکر صدیق دی، دغسې حضرت علي او داسې په لاندې پسې. نو ځکه درجه کې فرق دی. د دې درجو فرق چې کوم یو دی دا د دوی د شخصیت او د سیرت په وجه باندې دی. داسې نه دی چې وچ په وچه د چا د خپلوۍ او د چا د یارۍ او د چا د چاپلوسۍ په وجه باندې دا مقام الله پاک چاته نه دی ورکړی، بلکې دا هغه دوی چې کوم سیرت، کوم قرباني، کوم هغه چې ورکړي دي. تاسو فکر وکړئ د موږ د حضرت عثمان رضی الله عنه سیرت ولوستلو، دا وقایع ټول ولوستل چې هغه د خپل ژوند، د خپل ځان او د خپل مال هر څه وقف کړي وو اسلام ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته. نو دا خو عادي خبره نه ده. دې ته چې دا کوم مقام مرتبه ورکړل شوی دا عادي خبره نه ده. د په چاپلوسۍ نه ده ګټلې، د چا په خپلوۍ نه ده ګټلې، بلکې د خپل هغه قربانۍ او د خپل عبادات او د خپل هغه په واسطه باندې ګټ. او بل دا ده چې موږ ته ګوره وایي چې علیکم بسنتي و سنت خلفاء الراشدین. موږ ته هدایت لارښوونه دا ده چې تاسو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کوئ او د خلفاء الراشدین کومه طریقه او لاره چې د هغې باندې عمل کوئ. نو چې موږ ته حکم دی، نو حکم معنا دا شو چې دا دومره ممتاز د لوړې درجې خاوندان دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره د دوی د سنتو پیروي او امر منته شوی دی. وجه دا ده چې دوی کې هغه علمي استعداد، التقوا، دیانت او لوړ ظرفیتي او عالي تسبیح او عالي استعداد چې کوم الله پاک دوی ته ورکړی هغه پکې و، ځکه خو دا درجات دوی حاصل کړي دي. نو حضرت عثمان رضی الله عنه دا مجتهد مطلق وګوره. مجتهد مطلق هغه معنا چې مستقیما د قرآن او د حدیث نه استنباط کولی شي، مسائل راوستلی شي. نو د تر دې درجې پورې تاسو فکر وکړئ چې یو مجتهد چې دومره غټې درجې ته رسېدلی وي چې هغه اجتهاد د موږ دپاره دلیل وي، د موږ دپاره دلیل وي علیکم بسنتي و سنت خلفاء راشدین المهدیین. نو دا څه اسانه خبره نه ده. نو ځکه د دوی سیرت بیانول او د دوی کارنامې بیانول او هغه د هغې سره ځان سمول، دا ګوره د موږ او تاسو مسنونه طریقه او د دنیا او د آخرت کامیابي. نو حضرت عثمان رضی الله عنه یو د هغه صحابه کرامو د جملې نه و چې هغه د اوچتو علماو په ډله کې شمارېدلو. ګوره موږ صحابه کرامو کې چې کوم یو غټ صحابه کرام، علما صحابه کرام، مجتهد صحابه کرام، مفتی صحابه کرام چې کوم یو موجود و، هغه د یو څو دي چې حضرت ابوبکر صدیق دی، حضرت عمر دی، حضرت عثمان دی، حضرت علی دی، زید بن ثابت دی، عبدالله بن مسعود دی، عبدالله بن عمر دی، عبدالله بن عباس دی، دغسې مشهور عبدالله بن ابی بن کعب دی. دا هغه خلک د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه دی. دا هغه صحابه دي چې دا په ټولو صحابه کرامو کې مشهور صحابه کرام. بلکې دا خبره تاسو واورئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې د شخصا ذاتا موجود و، ژوندی و، د خدای پیغمبر و، وحی ورته راته د ځینې صحابه کرامو ته اجازه ورکړې چې تاسو د خلکو مسایل فیصله کوئ، فتوا ورکوئ. دا لکه موږ تاسو اوس مفتیان لرو، دغسې دا صحابه کرام مفتیان و چې په هغې کې دا څلور خلفای راشدین، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عبدالله بن عباس، هغه خلک کشر و، عبدالله بن مسعود، دا هغه صحابه کرام و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دوی ته د دې اجازت و چې هغوی هغه ورکړي، فتواګانې ورکړي، د خلکو فیصلې وکړي. نو تاسو فکر وکړئ چې په هغه عمده کسانو کې چې کوم یو دی، یو پکې حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه دی. نو په دې خاطر باندې د پیروي او د کارکردګۍ او هغه چې کوم دا د موږ لپاره د سنتو درجه لري. نو ځکه د دوی پیروي، د دوی سیرت لوستل، د دوی هغه لارې طریقې کول دا ضرور دي. نو په دې خاطر باندې موږ نن درس ان شاء الله د شپږم درس موږ همدې ته وقف کړی چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سیرت ته لږ هغه ورکړو. د علمي درجې په باره کې او د قرآن عظیم شان سره د خاص تعلق چې کوم یو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره چې د کوم تعلق و، د هغې په باره کې به یو څو نمونې وړاندې کړو. ان شاء الله همداسې وړاندې ځو. د ده خپل ژوند چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوم خبره د هغه کړې روایت کړې وه او د اورېدلې وه په خپلو غوږونو باندې، نو هغه یې په خپل زندګۍ کې باقاعده عملي کړه. او بلکې د دې احادیث په هغه سره روایت سره چې د کوم روایت کړی خلکو اورېدلې وه، نو په هغې باندې ډېرو کسانو په دې ژوند کې عمل کړی دی چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث حضرت عثمان رضی الله عنه را نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحیح البخاري کې دا حدیث دی چې بهترین ستاسو هغه څوک دی
چې خپل قرآن یاد کی او خلکو ته قرآن ور یاد کی. خپل یاد کی ځکه چې خپل یاد نه کی بل چاته خو نشي ویلی. اول خبره دا ده چې خپل سړی یو شی یاد کی تعلیمي لحاظ بیا په هغې عمل وکړي او بیا وروسته خلکو ته ورسوي چې هغوی عمل په وکړي. نو صحابه کرامو کې خو په اتم درجه دا خبره موجوده وه چې هغوی به کوم خبره اورېده هغه به عملي کوله. نو ځکه ده چې کوم خبره اورېده په خپل ژوند کې عملي کړې وه. قرآن عظیم شان تدوین، د قرآن عظیم شان نشر، د قرآن عظیم شان اطرافو ټولو ځایونو ته لیږل او هغه په یو قرأت باندې پامندول دا د حضرت عثمان کارنامه ده. نو ځکه دې حدیث په باره کې د ځینو مشهورو خلکو دا روایت شوی دی چې موږ کله دا حدیث واورېدلو چې کوم حضرت عثمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی، موږ خپل ټول ژوند قرآن ته وقف کړی. ځکه چې په کوم شي باندې چې سړی بهترین د خلکو ګرځي، خیرکم بهترین د تاسو هغه څوک دی. نو که څوک د خیر مرتبه غواړي غټه، نن خو موږ د چوکۍ او د منصب او د هغه پسې رشوت هم ورکوو، واسطې هم ګرځوو، زارۍ هم کوو، عذر کوو، چاپلوسي هم کوو، هر څه تحفې ډالۍ هر شی ورکوو چې موږ ته یو منصب یو چوکۍ راکړي. او د قرآن په خدمت باندې الله پاک د دنیا او د آخرت خیرکم د ټول انسانیت کې بهترین کسان هغه څوک دي چې هغه د قرآن خدمت کوي، خپل هم یادوي او خلکو ته هم ور یادوي. دا د قرآن خدمت دی، دا د قرآن درس ورکول او خپل کول. نو ځکه په دې باندې ډېر زیات خلکو به عمل کړی دی په دې خپل ژوند کې او قرآن یې نشر کړی. الله پاک په دنیا کې هم کامیاب کړي، په آخرت کې هم کامیاب کړي. نو ځکه دا خبره ډېره. بل حدیث چې امام احمد حنبل په خپل مسند احمد کې را نقل کړی دی هغه دا دی چې د اوداسه په باره کې چې کوم احادیث او د لمانځه په باره کې چې کوم احادیث بعضې صحیح احادیث را نقل شوي دي هغه دا د حضرت عثمان رضی الله عنه نقل شوي. یو حدیث دا دی چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا هغه وکړلو چې د اوداسه طریقې خلکو ته وښودله او دا حدیث ورته بیان کړي چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من توضأ فاحسن الوضوء، چا چې اودس وکړي او په ښه طریقې وکړي، یعنې ټول څه چې په اودس کې سنت دي، مستحب دي، واجب دي، فرض دي، هغه ټول مد نظر ونیول او هغه شی اودس وکړي لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت شوی دی. نو که دا کار یې وکړي او داسې صحیح طریقه باندې وکړي ثم صلی بیا هغه ته لمونځ وکړي نو دته الله غفر له ما بینه وبین الصلاة الاخرى حتی یصلی. د چې کوم ګناه د دې مانځه نه وروسته وکړه تر بل مانځه پورې الله په د دغه اودس او د دغه مونځ په برکت باندې ګناهونه ورته معاف کړي. نو د اوداسه او د لمانځه هغه مهمه مسله خلکو ته بیان کړه چې ګوره دغه شی د اودس او د لمونځ دومره اهمیت لري. بل حدیث چې دا امام احمد حنبل رحمه الله په خپل مسند احمد کې را نقل کړی دی چې یو ځل حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ویلې اوبه را وغوښتې او د اوبو باندې باقاعده اودس وکړي، ټول هغه دا اندامونه ښه په ترتیب سره هغه کړه. نو بیا د هغې نه وروسته وایي چې کله اودس مکمل کړي نو اودس تکمیل نه وروسته بیا وخندل. نو د خپل ملګري چې کوم ورسره ورته ویل چې تاسو ما نه خو پوښتنه ونه کړه چې تا ولې وخندل؟ ویل موږ پوه خو نه شو، خو خندلې به دې ویل چې نه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدغه ځای کې نږدې لیدلی و چې یو ځل یې اوبه راوغوښتې اوداسه او اودس یې وکړې او د اوداسه نه وروسته بیا وخندل او وایي خندل. موږ ته ویلې چې تاسو د ما پوښتنه ونه کړه چې ما ولې وخندل؟ موږ ورته ویل چې رسول الله ولې تا وخندل؟ علت یې څه ویل؟ بیا دا حدیث راته ویلې، دا حدیث راته ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه. ویل چې کله یو څوک هغه راوغواړي او په دې اوبو باندې اودس وکړي نو اودس کې طبیعي خبره دا ده د خولې او د پوزې او مخ خبره اول راځي. نو حتی لو عنه کل خطیئة اصابها بوجهه، نو الله پاک د دغه مخ د منځلو خولې ته او پوزې ته د اوبو اچولو په برکت باندې الله پاک هغه ګناهونه چې د خولې او د پوزې او د مخ دې نه شوي الله پاک یې ټول ورته ختم کړي. فاذا غسل ذراعيه كان كذلك. کله چې دا خپل موږ او تاسو څنګهلی ورته وایو چې دا څنګهلی ومینځي نو په دې د سره عین همداسې هغه کېږي، یعنې د لاسونو ګناهونه چې کوم دي دا معافي وي. مسح برأسه كان كذلك. او کله چې د سر باندې مسح کوي نو چې د لاس په تیرې د لاس د تیرېدو سره ګناهونه الله پاک د سر نه لرې کوي. وانتهر قدمه كان كذلك. او چې کله خپل قدمونه پاکوي وینځي نو هلته
همداسې کې الله پاک هغه ګناهونه ورته معافوي. نو دا اصل د اوداس هغه اهمیت ته د دغه د علمي انداز کې چې کوم علمي اندازو نو هغه خلکو ته وړاندې کوي چې ګوره دا اوداس چې کوم یو دغه مهم شی دی دې کې د طبي فواید چې کوم یو د په طب په لحاظ باندې د ډېرو امراضو مخنیوي په دغه شي کېږي. تاسو دا اوس پیلي حالاتو کې دونه واورئ چې دا اوس د کورونا بدبخت مرض چې راوتلی دی په نورو مملکتونو کې چې کوم ځای کې اودس او دا شیان نشته په هغې کې خلک تباه کړه داسې په زرګونو خلک پکې مړه کېږي. خو کوم یو اسلامي هغه چې دی نو هغوی 15 وخته اودس کوي ځان پاک ساتي نو په هغې کې د تلفاتو اندازه بالکل 1% نه بیخي کمه یعنی بیخي کمه د هغوی په نسبت چې وړې په هغوی کې کم از کم په دې ملکونو کې 1000 یو نیم زر 2000 تر 3000 حتی په ځینې مملکتونو کې تر 500 د ورځې مړه کېږي. او په داسې مملکتونو کې داسې هم شوي دي چې هفته کې یو کس چېرته مړ شوی په هفته کې یو کس که چېرته مړ شوی نو دا معنا دا شوه چې دا د اوداسه برکت دی. او دا هغه روایتونه دي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه روایت کړي. بل حدیث شریف کې راځي امام احمد حنبل په خپل مسند کې روایت کړی دی چې چا چې په صحیح طریقه او په مکمله طریقه باندې اودس وکړي نو الله پاک ګناهونه معافوي. خو دغه اودسونه سره مکتوبات منځونه وکړي یعنی فرضي منځونه ورسره ادا کړي. من اتم الوضوء کما امره الله عز وجل چا چې په هغه طریقه باندې اودس وکړي لکه کومه طریقه چې الله عز وجل او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ښودلې ده فصلاة المکتوبات کفارات لما بینهن نو دا فرض منځونه به دا کفاره شي د مابین چې کوم ګناهونه کېږي مثلا ګناهونه به ورېږي کفاره ویل کېږي رژودلو ته مثلا ګناهونه به الله پاک ټول شي کې ختم کړي او به رژي نو دا ډېره غپه خبره ده. بل حدیث چې امام احمد حنبل دام را نقل کړی دی وایي چې که سړی په صحیح طریقه باندې اودس وکړي بیا 2 رکعته لمونځ په صحیح طریقه باندې وکړي چې په زړه کې څه خیالونه ونه ګرځي او بل طرف ته نو الله پاک به درته ګناه معاف کړي ګناهونه ټول. من توضأ نحو وضوء هذا حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت عثمان دا حدیث را نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کومه طریقه ما اودس وکړي ای صحابه کرام په دغه طریقه چې اودس وکړي ثم صلى ركعتين بیا 2 رکعات نفل وکړه ورسته ورپسې یعنی دې مونږ دې ته وایي تحیة الوضوء د اوداس تحیه یا د اوداس شکرانه دې ته ویل کېږي. سړی اودس وکړي نو تحیة الوضوء 2 رکعات دغه حدیث شریف دی چې امام محمد حنبل په خپل مسند کې روایت کړی دی چې کله سړی اودس وکړي نو بیا 2 رکعات تحیة الوضوء وکړي. او بل تحیة المسجد دی چې کله مسجد ته سړی داخليږي نو 2 رکعات دې وکړي دې ته ویل کېږي د مسجد شکرانه ځکه دا د الله پاک کور دی الله پاک ته مېلمه شوې نو دې شکرانه کول پکار دي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما چا چې د ما په طریقه باندې څنګه چې زه اودس کوم اودس وکړي بیا 2 رکعات نفل لمونځ وکړي او چې خو په زړه کې څه نور خیالات ونه ګرځي د چورتې بلې خواته بوتلو غفر الله له ما تقدم من ذنبه نو دته الله پاک مخکنی ګناهونه معاف کړي. ګوره 2 رکعات باندې سمه طریقه اودس بیا تحیة الوضوء په سمه طریقه باندې کول الله پاک د ګناهونو د رجدلو سبب ګرځي. ګوره بخاري حدیث دی دا ډېر مهم دی د معراج په واقعه کې وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړو او د سدرة المنتهی نه چې بیرته راوګرځېدو نو جبرئیل علیه السلام ورته وایي چې چکر به لاړ شو جنت به وګورې تا ته پته ولګي دا جنت څه قسم ځای دی. جبرئیل علیه السلام خو بار لیدلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ورسره ننوتو نو شاته ترپا واورېدی چا د په څپلیو خرپای واورېده نو جبرئیل علیه السلام من هذا دا څوک دی هغه ورته دا بلال مؤذن دی چې دلته تا نه مخکې را رسېدلی دی خبره دلته نو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې بلال دونه درجه په تیشه باندې حاصله کړه څه خبره خو شته نو بس چې کله بیرته راغی ځمکې ته نو حضرت بلال ته دا خوشخبري وکړه حضرت عمر ته هم خوشخبري ورکړله چې تا بنګله ما ولیده نو دته ورته وایي چې بلاله ته به جنت کې ورځې خو دا څه کار کوې ته خو ماته ووایې دا څه کار کوې ته چې الله پاک چې زه معراج ته لاړم او ته مې په جنت کې هلته ستا کړپا واورېده نو حضرت بلال ور چورته وویلو یا رسول الله لا خبره کارونه خو ډېر دا کارونه عام چې کوم خلک کوي خو یو خبره ما کې شته یا رسول الله ګوره دا حدیث واورې دا ډېر مهم دی یا رسول الله ما خو چې یو زما خاصیت دا دی چې زه هر وخت اودس کوم نو د اوداسه نه وروسته 2 رکعته منځ کوم خیالم شو دې خبره دغه حدیث چې امام محمد حنبل نقل کړ الته ګور هغه حدیث واوري تاسو چې دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یا رسول الله زه یو صفت او خاصیت دا لرم چې کلم او دس وکم نو دسونه ورسته د تحیة الوضوء چې ورته ویل کېږي دا 2 رکعات کومه
نو دا دومره مهمه خبره ده. نو حضرت عثمان چې دا کومه هغه را نقل کړې ده نو دا اصلي خبره دغه ده چې که تا په صحیح طریقه باندې وکړی شي 2 رکعاته ورکړه الله پاک ګناهونه معافوي. او بل دا فرمایي چې د الله تعالی د معرفت په باره کې د هغه را نقل کړی دی چې څوک الله وپېژني، الله په صحیح شکل وپېژني نو دا جنت انشاءالله داخليږي. نو ځکه دا حدیث هم در نقل کړی چې من مات ويعلم انه لا اله الا دخل الجنه. څوک چې مړ شو په داسې حال کې چې دی په دې اقرار کوي او په دې باندې عالم په دې پوه شي چې د الله نه غیر په دې کائناتو کې هیڅ د عبادت هیڅ مستحق نشته. دغه خبره ده. دا معنا ترجمه مهمه نه ده چې سړی به پوهېږي بس الله نه غیر بل مستحق نشته. نه، دا په عمل کې او په زړه کې او په فکر کې او په عقیده کې دا خبره وساتي چې په دې کائناتو کې هیڅ څوک هم د الله نه غیر د عبادت مستحق نشته. ګوره د چا سره چې د ټولو کائناتو اختیار دی، دا د ټولو کائناتو تدبیر کوي، د ټولو مخلوقاتو ته تنها روزي ورکوي او هغه ذات چې صمد ذات دی، نه چاته احتیاج دی نه د چا دی، ټولو خلق احتیاجات الله پاک پوره کوي او د دې ټولو خلقو نه د احتیاجاتو د پوره کولو په مقابل کې هیڅ هم نه غواړي. دا ټولو مخلوقات احتیاج پوره کوي او د هیڅ چاته محتاج نه دی، خو د ټولو احتیاجاتو د پوره کولو په مقابل کې د چا نه هیڅ هم نه غواړي، هیڅ هم نه غواړي. دې ته وایي صمد، دا ذات دی. نو داسې ذات چې هغه مرګ په لاس کې دی، ژوند په لاس کې دی، جنت په لاس کې دی، دوزخ په لاس کې دی، روزي او رزق په لاس کې دی، دا ټول شیان صرف اختیار دی ټولو کائناتو صرف د الله په لاس کې دی. او په دې سړی عقیده ولري او په دې ایمان ولري او د دې مطابق د خپل عمل همداسې عیار کی چې د الله نه بل سړی خپل خالق او خپل معبود ونه ګڼي او د الله اکبر نه بل څوک غټ ونه ګڼي، نو دخل الجنه، دی به جنت ته داخل شي. دا حضرت عثمان رضی الله عنه را نقل کړی دی. به بل غیر دا حدیث را نقل کړی دی چې چا چې د اخلاص کلمه ولوستله، اخلاص کلمه اصل لا اله الا الله ده، نو په زړه کې په دې تصدیق او یقین راغی چې دا کلمه سړي ته نجات غور کوي، نو الا حرم علی النار، نو د بدن او د وجود الله پاک په اور باندې او په دوزخ باندې حرام کې دی به کلم دوزخ ته داخل نشي. داسې څوک چې په دې عقیده ولري د الله نه غیر په دې کائناتو کې د عبادت وړ هیڅ څوک هم نشته غیر الله. چا سره چې ټول اختیارات دي به صرف امغه الہ دی، امغه معبود دی او امغه زمون خالق او زمون مالک او زمون تدبیر کوونکی دی. نو په داسې هغه کې چې کوم وي دې ته ویل کېږي. به نیکی کوم شیان دي، د دې په باره کې یو حدیث حضرت عثمان رضی الله عنه نقل کړی دی چې نیکي دا ده چې سړی اودس وکړي، د اودس نه وروسته بیا په لمانځه باندې ښه په طریقه باندې ودرېږي او بیا اودس وکړي. نو هر لمانځه دپاره چې دی اودس کوي نو چې دا کوم اودس په صحیح طریقه باندې وشي، بیا د سحر منځ وشي، تر ماسپښین څرکونه ګناهونه کېږي، بیا د ماسپښین لمونځ یې معافوي، او چې د مازدیګر منځ وشي د مازدیګر نه ماسپښین په منځ کې چې کوم یو ګناهونه دا معافېږي، او چې کله د ماښام منځو کې د ماښام مازدیګر بیا چې د ماسپښین منځو کې د مازدیګر او ماسپښین او بیا د سحر منځو کې د ماسپښین نه تر سحر چې کوم ګناهونه شوي دي بس الله پاک ټول معافوي. او بیا څه فرمایي وهن الحسنات یذهبن السیئات، دغه حسنات دي، دا اودس کول او د لمونځونه کول دا حسنات دي، او د حسناتو یو خوبي دا ده، یو غټ فایده دا ده یذهبن السیئات چې دا پاکي او ختمي او وړي د ځان سره بدیانې. چې کلم د سړي لګوره دا یو طریقه ده چې کلم د سړي نه یو ګناه وشوه، د دې ګناه نه د وروسته بس دستی او نیک کار وکړي، استغفار دی وکړي، ذکر دی وکړي، اذکار دی وکړي، لمونځ دی وکړي، صدقه دی ورکړي، بچ ګناه ته نه وشول دا ګناه په دې باندې معافېږي. نو ان الحسنات یذهبن السیئات، دا حسنات چې کوم یو دي د دې غټه خوبي او فایده دا ده چې دا سیئات چې کوم یو دي دا د منځ وړي. اوس تاسو لکه مثالا موږ او تاسو ډېر ساده مثال دا دی چې یو جامه یو کپړه یو شی خیرن شي چرک شي داغ پې پریوزي، نو موږ صابون پسې راغلو په صابون پاک صفا کو، داسې معنا لري لکه هیڅ دا شی چې نه و. دغسې دا ګناه چې کوم یو د داخیره ده دا داغ دی، دا چې د انسان په وجود ولګي نو د انسان په زړه باندې داغ پیدا کړي، و چې نیکي وکړي داغ پاک کړي.
چې پاک شو هغه ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي چې انسان نه کله ګناه وشي نو په زړه کې یو تور داغ پیدا شي چې بل ګناه وشي بل 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 او بل حدیث کې دا دی چې څومره ګناهونه د انسان زیاتیږي د انسان د ایمان او د اسلام نه ورو ورو فاصله پیدا کوي بیا د څه وخت راشي چې بیرته دې ځای ته راګرځېدل بیا ممکن نشي نو ځکه د هرې بدۍ نه بعد انسان نه خو بدي کېږي دا خو موږ بار بار وایو انسان نه بدي کېږي دا د سړی نه وایي چې ما نه بدي نه کېږي دا چې تروزن نشته چې هغه وایي چې ما نه بدي نه کېږي دا چې خبره ده چې ما نه کېږي انبیا علیه السلام نه غیر هېڅوک معصوم نشته د هر چا نه ګناه کېږي او هر سړی دې دا ومني چې ګناه بالکل ممکنه نه ده په دې اوس دنیا کې خو چې سړی اوسېږي کتل رنځل وتل د خلکو سره پاڅېدل کنه دا تقریبا ډېر ګناهونه یې سړی نه کوي نو د دې په خوا کې سړی کوشش وکړي چې د حسنات او د نیکیو لاره ځان ته هغه کې پیدا کی چې هغه کوم ګناه ته نشوي کم از کم چې ګناه خو لري شي کنه چې ګناه لري شي د نیکی غټه خبر امداده چې تکل الله عز وجل ته وړاندې شي چې بدیانی دی نوي او نیکان دی یو دانه نیکی او دی بدی دی نه ام دیوانی کوم دی سړي د پر کافی ده ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړي او 10 وکړه په خطر طریقه به 2 رکعات منځ وکړه به د ګناهونه معافي دا څه چې شوي هغه په دې باندې معاف شو نو ستا هغه یوه نیکې زکال ته تله ده نو تله کې چې دې خوا شی نه یې دې خوا چې هغه دومره شی واچم یو شی قلم پکې کېدم نه تله درندېږي او چې درنده شو به سړی کامیاب دی دا اصول دي موږ او تاسو په شریعت کې نو ځکه کله یوه وړوکې غم د سړي دپاره ډېره ګټه کوي بل د په دې حدیث کې دا خبره کړې وه چې یو حسنات دي یو باقیات نو کله چې د حدیث بیان کې نو ملګرو ته نه پوښتنه وکړه چې امیر المؤمنین تا خو دا د نیکیو خبرې موږ ته بیان کړي چې مونځ او دس او دا شیان په طریقه باندې سړی وکړي خو د باقیاتو خبره دې موږ ته ونه کړي چې دا باقیات پکې څه شو هغه ورته چې ګوره لا اله الا الله کلمه چې کوم دا باقیات دي الحمدلله باقیات دي سبحان الله باقیات دي او ولا حول ولا قوه الا بالله دا باقیات دي دا کوم اذکار چې دي دغه باقیات دا سړي ته باقی پات کی یو د هر یو زور دا د هر یو زور دومره ډیر زیات دی چې دا خو موږ ته ډیر عادي غوندې ساده غوندې ښکارېږي ما مخکې سیرت په درس کې کېدای شي تاسو اورېدلی دی د معراج په واقعه کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت نه راووتلو او راغی اووم اسمان ته د حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو امام بیهقي امام طبراني دواړو دا روایت را نقل کړی دی وایي چې ابراهیم علیه السلام چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی نو هغه ورته ویل چې بچی به ورته ویل ځکه هغه زوی دی بچی چې که ته لاړې نو خپل امت ته دوه شیان ووایه یو زما سلام پې ووایه چې ابراهیم علیه السلام تاسو ته سلام را لېږلی او دویمه خبره دا ورته وکړه چې ورته ووایه چې ګوره په جنت کې د یو تسبیح په مقابل کې الله پاک تاسو ته یو ونه شنه کوي تاسو د یو تسبیح په مقابل کې ونه شنه کوي نو که تاسو غواړئ چې په جنت کې باغونه یو شنه غمي نو بیا څه وکړئ بیا ډېر تسبیحات ووایئ نو تاسو فکر وکړئ چې دا تسبیح دومره ګټه لري او د لا اله الا الله کلمې وزن دا خو هیڅ نشته دی امام مسلم رحمت الله علیه یو روایت را نقل کړی وایي چې یو ځل امام نسائی را نقل کړی دی امام نسائی رحمت الله په سنن الکبرا کې غټ کتاب دی په دې کې دا حدیث را نقل کړی دی چې یو ځل موسی علیه السلام ویلې الله عز وجل ته چې کله میقات ته ورغی کویتور ته نو د الله عز وجل نه هغه وکړه درخواست وکړي چې الله ما ته یو خصوصي ذکر وښیه چې ما د رسالت او نبوت د شان سره برابري نو الله عز وجل ورته وایي چې وایي لا اله الا الله نو موسی علیه السلام چې دا لا اله الا ټول خلک وایي خو طبیعي خبره ده څوم چې ځان ته مسلمان وایي دا ټول خلک لا اله الا وایي نو الله عز وجل ما بالکل یو خصوصي ذکر وښیه چې باقي خصوصي ذکر باندې زه تایید کړم ځکه زه ستا پیغمبر یم زه ډېر د دې هغه یم چې زه ستا ډېر زیات ذکر وکړم او خصوصي ذکر دې وکړم ځکه چې ما ته دومره مرتبه او دومره شان او هغه راکړی دی دې شکرانه پکار دی شکرانه دې لپاره زه خاص ذکر غواړم چې باقي باندې چې په کوم شی باندې ته ډېر خوشحالېږې نو هماغه ذکر ما ته وښیه نو الله عز وجل ورته چې وایي چې لا اله الا الله موسی علیه السلام ویل چې الله خدا خو ټول خلک وایي نو دریم ځلې بیا تاکید وکړه چې الله داسې چون ستا په ما باندې ډېر زیات نعمتونه کړي مهرباني دې را سره کړې نبوت او رسالت دې را کړی مقام دې را کړی او جنت خو حتمي خبره ده پیغمبر دپاره نو دا نعمتونه چې دې را کړي دې نعمتونو خو شکر پکار او دې شکر دپاره داسې شی ما ته وکړه چې ته په ډېر خوشحالېږې په رضا کې نو الله عز وجل بیا دریم ځلې ورته ویلی چې ووایه چې لا اله الا الله نو بیا ورته وایي موسی علیه السلام ته چې زه پوه شم تا سر پې خلاص نه شو په دې خبره باندې چې دا لا اله کې څه کمال دی دا خو ټول خلک وایي
نو خو دې کې ته په وزن پوه نه شوې، یعنی دا تا ته پته ونه لګي چې لا اله الا الله کې څومره غټ اهمیت، څومره وزن او څومره غټ. نو بیا ورته وایي چې ای موسی که دا ټول اسمانونه او ځمکې دا څه چې دي، دا چې کله ساینس سړی ولولي بیا سړي ته پوهېږي دا کائنات څومره ډېر دي. اوس ثابته شوې، اوس 2 ټریلیونه 2000 میلیونه نه 2000 میلیارده کهکشانونه دي. په هر کهکشان کې په میلیاردونو باندې شمسي نظامونه دي او هر شمسي نظام په میلیاردونو کیلومتر مربع ساحه نیولې. تاسو اوس فکر کې میلیاردونه چې 50 کاله ماموریت کړي پته نه لګي ورته چې دا څونه کیږي. دا نشي راایستلی نه په کمپیوټر کې نه په کلکولیټر کې نه جوړېږي. نو چې دا ټول راوخلې، الله پاک داسې فرمایي چې دا ټول اسمانونه او ځمکې راوخلې او د تلې په یو پټ کې واچې، یو پلم ورته وایو، دا په یو طرف کې واچې او د بل طرف کې صرف ورسره لا اله الا الله دا څو حروف دي دا ورسره واچې، چې د لا اله الا الله به په دې باندې درنده شي. ته خبرې چې دا څه دی؟ نو خبره دا ده چې موږ ته هم دا پته نه لګي چې دې کلمې اهمیت څومره زیات دی. تاسو فکر وکړئ، یو سړی نجس او چې لا اله الا الله سړی پاک شي، انما المشركون نجس، کافر مشرک نجس دی، خو چې صرف کلمه لا اله الا الله سره دی پاک شي. مخکې د عدو الله کې د شیطان په لښکر کې حسابېږي، خو چې کلم د لا اله الا الله کلمه وي د په عباد الرحمن کې د الله پاک په جند الله کې شامل شي. ګوره په دې کې شامل شي. دا عادي خبره نه ده که نه. یو سړی مخکې د دې نه دوزخي دی، حتمي دوزخي دی هغه سړی، خو چې کله لا اله الا الله وایي نو الله پاک د دې کلمې په برکت باندې دوزخ نه خلاص کړي، هغه جنتي شي. دا څومره غټه خبره ده. نو دا وزن په څه کې؟ دا وزن اصل په لا اله الا الله. خو د لا اله الا الله مفهوم باندې موږ نه پوهېږو. چې پوه وې نو بیا به اسانه وي چې نشته غیر د الله نه بل څوک معبود برحق. په دې کائناتو کې هېڅوک تدبیر کوونکی نشته، روزي ورکوونکی نشته، ژوندي کوونکی نشته، مړ کوونکی نشته دی، اوریدونکی علیم ذات، خبیر ذات، حکیم ذات، بصیر ذات، سمیع ذات دا نشته دی. لیس کمثله شیء، الله په شان باندې هیڅوک نشته دی، هیڅوک نشته، هیڅوک هسې صفات او هغه نه لري. نو دغه دی لا اله الا الله مفهوم چې کوم یو دی هغه دغه شی دی چې سړی پوه شي، نو بیا د دې وزن ځکه زیات شي. نو ځکه حضرت عثمان رضی الله کوم حدیث را نقل کړی چې باقیات چې ویل کې باقیات دغه دي. دا نو کله چې سړی پوه شي د په وزن باندې بیا سړي ته پته لګي چې دا خو ډېره غټه خبره، موږ په دې نه خبر چې دا څه ده. اوس راځو د علم نه حلم او بردبارۍ ته. د څومره حلیم، څومره بردباره، څومره صابر و، څومره به چې مشکلات تکلیفونه هر څه راغله نو دی بالکل اما په خپل هغه باندې ولاړ او په خپل نفس باندې بالکل داسې تسلط لرلو. د ده په باره کې مخکې تقریبا 13 درس کې دا خبرې وشوې چې باغیانو او فتنهګرو خلکو د یهودو شاګردانو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په کور کې معاشره کې اوبه پې بند کړې، خوراک پې بند کړې، هر څه پې بند کړه. صحابه کرام راغله، حضرت علي، حضرت زبیر، حضرت طلحه، حضرت ابو هريره، حضرت عبدالله بن عمر، عبدالله بن سلام، دا ټول صحابه کرام هلته ورته راغله چې ای امیر المؤمنین موږ ته اجازت راکړه دا خلک په یو هغه کې درته وباسو د منطقې نه د جنګ لاړو. نو تر اخره پرې یو خبره وکړله چې ګورئ ما په خپل حال پرېږدئ او بس تاسو غرض منئ، تاسو بس ځئ. هر څومره چې هغوی تاکید وکړي هېڅ تر اخره پورې حضرت عثمان رضی الله عنه دې ته هېڅ قانع نه شو چې دی د خلکو نه کومک وغواړي، ورته ووایي چې راشئ ما دفاع وکړئ. ولې زه د خپل ځان په بدله کې په مؤمنانو کې وینه تویول نه غواړم. دا طریقه او دا سنت جاری کول نه غواړم چې پاچا د خلکو د ده دپاره د خلک خپلې وینې تویې کړي. دا جرم دی. دا کار زه کول نه غواړم چې خپل ځان د دفاع په خاطر د زه بل څوک هغه کړم. بس دا کار تر اخره پورې بالکل هغه او دا به ویلې چې ما سره د الله پاک د ملاقات دی، که دوی ما وژني زه به بس هغه کوم هدف چې د ما دی هغه ځای ته به زه ورسېږم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به یو ځای شم. څنګه چې ما مخکې درس ویل طبقات ابن سعد کې دا روایت راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نن ماښامې افطار به زموږ سره
کوي دغه شوق ورته. بل دا و چې ډېر زیات د هغه علي ظرفي لره پراخ زړی لرلو داسې نه و چې د تنګ زړی بس الله دشه وکړي. هغه کې راځي د سیرت په کتابونو کې دا خبره لیکل شوې ده ویل چې یو ځل مسند احمد د هغه راخسته ده چې یو سړي په حضرت عثمان باندې ځمکه خرڅ کړه او ټوټه ځمکه په خرڅ کړله. خو د معامله سره وشو بس ورته ویل چې بس په خلاص ته پیسې برابرې کوه. چې کله پیسې برابرې شوې نو سړی رانغی چې کومه واده یې کړه نو لږ ځنډ شو خبرې پسې ولګلو چې ته راشه پیسې دې واخله پیسې دې برابرې شوي. نو سړی چې راغی ورته وویل چې که ته خفه کېږې نه نو زه دا معامله پس کول غواړم زه په دې باندې پښیمانه یم دا ځمکه چې دا ما په ډېر ارزانه درکړې تا ته او دا شی هغه دی. نو هغه ورته هېڅ مسله نشته بس اختیار دی دوه شیان دي خوښه دې بیرته پیسې اخلي هم ستا اختیار دی او کوی چې نه ځمکه نه خرڅوم هم ستا اختیار دی هېڅ مسله نشته. نو سړي ویل چې نه ما هغه هم داسې دی چې دا ځمکه ما سره او زه خرڅول نه غواړم. نو بس هغه ورته وایي چې هېڅ خبره نشته بس هېڅ مسله نشته خپلې پیسې دې اخلي دغه دی برابري پیسې دې واخله کوی چې نه ځمکه پیسې دې ما سره دي هسې څه خبره خو نشته بس همداسې دي. بل دا و چې دی ډېر زیات نرم خویه و دونه نرمشي کولو د خلکو سره. حتی یو خبره موږ په غالبا دویم درس کې مو کړله چې دی کله خلیفه شو نو د یو خط عام خلکو ته ولېږلو او عام خلکو ته ورته ویل چې ګوره د حدود نه غیر حدود الله چې ورته ویل کېږي په دې نه غیر زه به ستاسو سره همیشه نرم خوی کوم نرم عادت او نرم به سره چلېږي خو په حدودو کې دا تمه امید ایمانه مساتئ. ځکه بخاري شریف کې یو حدیث دی یو ځل اسامه بن زید رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی او د غلې ښځې سپارش وکړه چې غلا یې کړې وه چې یا رسول الله دا خلک راغلي که دغه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې راجګ شو او اسامه ته په غصه شو دا مخ داسې سور شو ورته الشفاعة فی حدود الله. ای اسامه ته اوس دومره ما محبت تا سره چې زه لرم دا د دې وړ شو چې ته اوس د الله پاک په حدودو کې ما سره د سپارش او د سپارښتنې خبره کوي. نو حضرت اسامه بن زید پوه شو ورته چې یا رسول الله ما ته مغفرت وکړه. زه پوه نه شم ما څه پته ما دا به ډېر ساده خبرې خو دا خبره چې غټه خبره وه په دې خاطر باندې زه مغفرت غواړم. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته صحیح ده خو بیا باریدګر داسې خبره ونه کړي چې ته په دې شیانو کې هغه کوې. نو دا د ده هغه نرمش او نرمۍ وه چې د خلکو سره باقاعده کوله چې شفاعت نه غیر وایي د حدود نه غیر چې دا د الله حد دی په دې کې زه ګنجایش نه لرم په نورو شو کې به زه بالکل تاسو سره نرم کوم. د ده عفو او درګذر څومره به د خلکو نه تېرېدنه کوله چې چا به غلطي وکړه. یو روایت راځي چې وایي چې یو ځل د سهار د لمانځه نه راووتو. سهار لمونځونه په هغوی وختو کې په تیاره کې به کول چې څنګه سړی د مسجد نه راووتو یو سړی د دې خوا نه ورته ټکر شو ورسره چې ټکر شو د ورته څه کوي خیرات دی چې ټکر کېږي. نو د سره ګوري چې غټ خنجر او هغه ورسره دی. نو خلک نور هم نو دا خبره خو افشا شو هغه خو نو هغه ورته چې دا څه خبره ده چې ځان دې ټکر کې ویل ته مې وژلې دي تا دې وژلو دپاره دی راغلی. هغه ویل ته خیرات دی چې وژنې خبره چې دی نو وچ په وچه خو څوک نه وژني چې تا په یمن کې ستا والي چې کوم دی ما سره ظلم کړی دی. نو هغه ورته چې زه دې تباه کړه غرق شي. نو چې ظلم یې در باندې کړی ما ته دې شکایت کړی نه. نو چې ما ته دې شکایت کړی وی او د تا شکایت ما نه وی پوره کړی ما ستا پوښتنه نه وکړې نو بیا خو صحیح وه بیا به دې دا کار کړی. نو چې تا بالکل شکایت هم نه دی کړی او ما او د تا د شکایت په مقابل کې زه تا کړی نه در ما به څه کړي نو ته څنګه سړی څوک وژني. نو سړی غلی شو چې غلی شو نو بیا خپل کسان وغوښته مشورې ته ورته وایي چې دې سړي سره ور څه وکړو. د ټولو نظر دا و چې دی خو د تا د قتل نیت یې تړلو ویې وژنه بس تا د قتل نیت دا چې ناکام شو دا بله خبره وه. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی ورته وایي چې نه وژلې نه کوم خو یو خبره به کوي دی ما ته به ضمانت راکوي د خپلو خپلوانو څوک چې زه به بیا مدینې ته نه راځم او په مدینه کې به داسې هغه نه کوم داسې کار به نه کوم. نو سړي ورته څوک راوست او ضمانت یې وکړي ایسته خوشي کې. نو بس دا د علي ظرفي و چې ګوره یو سړی چې د سړي د قتل پسې راغلي برچه او چاړه او دا شیان ورسره وي او ځان هم ده چې ټکر کړي خو چې ونه شو دا بېله خبره ده نو دونه یې ځان هغه کولو. نو دا د ده هغه و چې د خلکو ته یې عفو او درګذر تر دې اندازې و او چې د سړي وس رسېږي اصلي خو همدغه وي چې کله سړی هغه وکړي نو ځکه وایي چې ده هغه عفو ورته وکړه سره د دې چې طاقت لرلو امیر المؤمنین و خو هغه یې نه کړې. د ده عجز او انکساري او تواضع څومره زیاته وه
څومره تواضع یې لرله. د په باره کې روایت راځي همغه امام احمد حنبل چې کوم یو فضائل الصحابه دی په دې کې دا روایت راخستی دی چې حضرت عثمان به چې شپې تهجد ته کله جګېدلو نو د به خپل غلام او خادم چې دی دا به نه راجګولو، خپله به یې اوبه ځان ته برابرولې او اودس اودس به یې کولو. یو ځل چا ورته چې امیر المؤمنین دا خادمان خو د همدې دپاره خلکو ساتلي، تنخوا ورکوي، هغه ورکوي چې په صلاح سره خدمت وکړي. نو خو چې کله شپې ته تهجد ته راجګېږي نو هغه ته ورته وایي چې اوبه ماته راوړي، او یا که یخني ګرم او داسې او هغه درته وکړي، نو هغه ورته ویل چې صحیح ده دا خو د همدې دپاره دي خدمت کوي. خو خبره دا ده چې دغه د ورځې دغه غریبانان ټوله ورځ مصروف کار کوي او منډې را منډې کوي، بیا چې شپې د دوی د استراحت وخت دی نو زه اوس نه غواړم چې دوی په استراحت کې خلل واچو. نو خپله به دا د اوبو ټول انتظام به د خپله کولو. هلته خو داسې خو نه وي لکه د موږ او تاسو نن به دي چې بمبه خلاصه کړو په تشناب کې اوبه راخوشې کړه. هلته خو به یو ځای کې به اوبه وي یا به څاه کې یا به هغه کې هغه به د هغې ځنډ راخستې په لوټه کې بیا به دلته اودس پرې کول. دا یو لانجه غوندې وه تقریبا. نو ده به دا کار ټول خپل کولو او صرف په دې خاطر یې کولو چې هغه غلام غریب چې ورځې کار کړی دی او ستړی به وي هغه به نو پرېږده دا د دوی د ارام وخت دی چې ارام وکړي. نو هغه خپل غلام به او خادم به بالکل دې ته نه راجګولو چې هغه د اوبو درته راوړي، دا کار یې نه کولو. دا یو روایت دی. بل ځای کې بل روایت راځي دا د تاریخ کتابونو صحیح تاریخونه چې کوم یو دقیق لیکل شوي هغې تاریخ د هغه راخستی دی چې عثمان رضی الله عنه یو ځل سره د دی چې دی هغه و امیر المؤمنین و مشر سړی و ښه دی هغه یو ځل د رسول الله وسلم تره حضرت عباس د اخوا نه را روان و خپله چې کله روان و نو دی چې کله هغه ولیدو دستي هغه خپله سپرلی باندې چې سپور و د سپرلی نه لاندې راکېوتو، راکته شو چې د رسول الله وسلم تره دا خو د رسول الله وسلم خپلوان دی نو دی دستي ورته راکېوتو. حضرت عباس چې دی ولیدلو چې دی اوس دومره مشر سړی دی او ما ته راکېوتو نو هغه هم دستي د سپرلی نه راکېوتو. یعنې دې ته سړی فکر وکړي چې زموږ خلک اوس مصیبت دا دی چې په دې کبر او په دې غرور په دې شیانو کې دومره اخته دي چې بس مشر څه کوي، کشر څه کوي، د عالم څه کوي، د هېڅ پروا نه لري. بس فکر کوي بس چې زه یم نو دا ماستري مې کړې، دوکترا مې کړې، تا دې سر وخوري دا ماستري او دا دوکترا او دا فیلسوفي او دا مفکرتوب چې ته اوس په دې نه پوهېږې چې د مشر او کشر او د علماو د دې خلکو مشرانو د مور او پلار ته دا ادب چې څومره زیاتېږي د انسان خپل وقار او خپل هغه ورسره درجه ورسره زیاتېږي او څومره چې بېادبي هغه کېږي هغه نه د انسان هغه خپل حیثیت ورسره خرابېږي. د هر څومره غټ سړی هر څومره تعلیم دی کړی خو بېادب سړی چې دی دا د الله په نزد او د انسانانو په نزد باندې دا ذلیلې خواري د اهمیت او قدر د خلکو نه کمیږي. نو دغسې تر دې اندازې ورې تاسو فکر وکړئ چې د څومره او حیا او پاک دامني څومره د دوا چې د څومره به حیا مخکې حدیث موږ تاسو تیر شو په هغه کې امام مسلم رحمت الله علیه دا روایت راخستی دی د حضرت عایشې بیبي نه را نقل کړی دی. مخکې موږ په فضایلو کې دا حدیث بیان کړی و، وایي چې یو ځل حضرت عایشه بیبي وایي چې ما په اطاق کې ما په اجره کې رسول الله وسلم داسې پروت و او دا پونډۍ هم داسې ښکارېدلې او داسې تکیه لګولې او پروت و چې حضرت ابوبکر صدیق راغی نو رسول الله وسلم په همغه حالت کې راغی او د سره خبرې وکړې، خبرې چې خلاص شوې هغه لاړو. بیا حضرت عمر راغی، حضرت عمر چې راغی دا د پښې غځولې وې او دا پونډۍ نیمایي لوڅې وې او همداسې تکیه پروت و. نو چې حضرت عمر راغی د هغه سره هم خبرې وکړو، د هغه د خبرو نه وروسته روان شو لاړلو. چې لاړلو بیا حضرت عثمان راغی چې عثمان دروازه اجازت وغوښته په دروازه کې نو دستي رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناستو او پونډۍ باندې داسې لمن او هغه واچول، هغه یې پټ کړو سم داسې یا خبره په ادب باندې کېناستو. نو حضرت عثمان راغی، حضرت عثمان خبرې ورسره وکړې بېرته لاړو. نو عایشه بیبي وایي چې زه دې خبرو ته متوجه وم چې ابوبکر راغی داسې دې ورسره وکړه، عمر راغی داسې دې سړي نه څنګه تا داسې وکړه چې دې کله اواز یې وکړی د اجازت او تا دستي ځان راټول کړې. ما ورته ویل چې یا رسول الله ما ته دلته یو سوال پیدا شو، تا د هغوی دواړو سره داسې وکړه د سره. نو ویل یې راته وایي چې عایشې د کوم سړي نه چې فرښتې او ملایکې حیا کوي نو زه څنګه د هغه نه حیا ونکړم؟ ته په فکر کې ملایکې د نه حیا کوي، ملایکو ما ته ویلي چې د اسمان نه موږ حیا کوو، نو چې ملایکې ته نه حیا کوي نو زه څنګه ته نه حیا ونکړم؟ دا یو خبره. دویمه خبره دا راته وکړه ویلې چې راته ویلې چې عثمان ډېر حیاناک سړی دی
که داسې حالات کې زه لیدلی وای چې دا کوم یو اوس یم نو بیا به هغه اصلي خبره نه شوه کولی، هغه د حیا د خوا نه کیدای شي همداسې بېرته لاړ وی خبره پاتې ما نو ځکه داسې ځان را کنټرول کړه. نو ځکه د ده په باره کې راځي هغه څوک چې د ملایکې ته نه حیا کوي دی خپله وایي چې ما په خپل ژوند کې کله شراب نه دي خوړلي، ځکه دا د بې حیایي شی دی. په خپل ژوند کې مې د زنا او د بدکارۍ هیڅ اراده هم نه ده کړې، حتی اراده مې هم نه ده کړې، نشه شوی دی. او چې کله تشناب ته به دی ننوتلو نو په تشناب کې به چې کوم ځای کې به غسل کولو په هغې ځای کې به د کالي جامې نهستې بلکې عورت به پټ ساتلو. او چې کله به یې غسل کولو داسې به ټیک ناستو داسې به ودرېدلو نو خلک سړی پوهېږي نو همداسې لغړ د اوبو ته ور ودانګي. نو ده دا کار نه کولو، دومره حیا پکې او پاک دامني دومره و چې دی وایي چې ما په عمر کې په زړه کې هم دا خبره نه ده لګلې د بدکارۍ او د زنا او د دې شیانو. نو دا نو بیخي ډېره غټه خبره چې وایي چې د خلافت په وخت کې د ښځې یو وینځه وه، خو د ښځې وینځه وه نو هغې به طبیعي خبره ده چې خادم به ورته جامې راوړلې چې ده به غسل کول نو هغې به جامې چې راوړلې نو دی به ورته ویل چې ما ته مه ګوره ځکه چې ته د ما وینځه نه یې، د هغې د ما د ښځې وینځه یې، نو ما ته تا لیدل حلال نه دي، ته ما ته لیدل مه کوه، ما ته لیدل مه کوه. نو ځکه دغه شی دی د حیا او د هغه د جود و سخا د سخاوت په باره کې خو هېڅ هغه نشته. نو داسې فکر وروکړه چې کوم سخاوت ده کړی دی هغه به فکر نه کوم چې په دې دنیا کې د چا دونه سخاوت کړی چې خپل یو کاروان مکمل سل وخان د ټولو خوراکي موادو غذایي سره مفته کله چې سړی ورکړي. بیا د تبوک په غزا کې چې د کومه قرباني ورکړله چې وایي چې 940 وخان سره د ټولو تجهیزاتو 940 وخان سره د ټولو تجهیزاتو او 80 تنې اسونه سره د ټولو تجهیزاتو دی ورکړه او 10,000 دینار نور ورکړه. او بیا د صحابه کرامو دپاره د دوی څپلۍ او د دوی پیزارونه دا شیان برابر کړه. یعنې داسې فکر وکړه چې د تبوک د لښکر چې 10,000 کسان وو تقریبا زیاته برخه همده مجهز کړی. دا عادي خبره نه ده چې د سړی داسې وکړي. دا هغه دا د جود او سخانو دا عثمان غني چې ورته وایي غني خو سخاوت وکړي. غني به یو سړی به ډېرې پیسې ولري، کروړپتیان میلیاردر خلک شته، خو یو پیسې د دغه نه لاس نه وځي. نو خو دی داسې و چې الله پاک څونه مال او دولت ورکړی و. د هرې جمعې پر ګوره د کومې ورځې نه چې د اسلام راوړی دی د هغې ورځې نه نیولې تر وفاته پورې د هر جمعه یو غلام آزادولو. 2400 غلامان د آزاد کړي، 2400 غلامان. خو چې په کومه جمعه به خامخا کله سړی اوزګار نشي، په کومه جمعه به چې آزاد نشو کړی نو بیا به بله جمعه به یې واز ورکولو، نو بیا به 2 کړه، کله به چې 3 وکړي بیا به 3 کړه. نو هر جمعه بلا ناغه د هغه کولو. بله خبره دا ده چې د راځي انشاءالله وروسته هغه دا دی چې په هر ورځ چې د اسلام راوړی دی د اسلام د ورځې نه تر وفاته پورې هر ورځ به غسل کول. د اسلام د راوړلو نه بعد تر وفاته پورې هر ورځ د چا کول، هر ورځ به د غسل کول. د په باره کې هغه کتاب لیکلی دی ویل چې دی کله یو ځل په حضرت طلحه خپله شتمن او مالدار سړی و، 50,000 درهمه د سره د حضرت عثمان په قرض و. نو یو ځل هغه کله سړی د چا نه قرض اخلي ضرورت وي نو هغه ورته جواب راولېږلو حضرت طلحه چې عثمان پیسې چې کوم یو 50,000 تا ما سره دي هغه برابرې شوي دي او که څوک راولېږي چې زه درې راوړي او که وایي چې نه چې زه د چا په لاس یې خپله دروړم نو حضرت عثمان نو ورته ویلې چې هغه پیسې هغه ستا شوې 50,000 درهمه. سادي خبره ده چې په 200 درهمه باندې وخ کېږي نو 50,000 درهمه 50,000 کې ته ضرب کړه چې 15 وخان په 1000 روپۍ کې نو 50 کې زر کې چې 50 کې حساب کې 2500 وخان پکې ته مونږ د خلکو ته وګوره د کنجوس انسانانو ته چا به نه وکړي نو هغه پیسې ورته چې بس ستا دي تاسو سره دي. نو دغه دا سیرت و د چې حضرت عثمان صاحب د دغه درجه خاوند او داسې یو انسان و چې دغسې کارونه کول باقاعده د مسلمانانو دپاره څومره قربانیانې څومره ځمکه څومره هغه دا ټول شیان د په خپل ژوند کې دا کارونه وکړل. نو دا د هغه خاص خبره وه چې د دا کار کول بل چا دا کار نشو کولی. اوس به راشو د بل هغه ته چې بل دا راځي چې د عبادت په باره کې څومره
عبادت دی، څومره ریاضت او عبادت د کولو په دې هغه باره کې مختلف هغه راځي روایت راځي چې بیا د هر هفته کې د باره کې راځي. غالبا دا خبره ما خیال دی هغه لیکلې ده، یو تفسیر لیکلی ده ویلي چې د به هره پنځ د جمعې شپه لکه جمعې شپه د بېګاله په دې شپه بیا قرآن شریف په شروع کې او د بلې پنجشنبې تر ورځې بیا خامخا ټول ختمولو. دا اوس نن جمعې شپه ده بالفرض، په دې جمعې بیا شروع کې نو بلې پنجشنبې ته بیا ختم کړي چې بیا د جمعې نه بیا څه وکړي، بیا قرآن شریف په شروع کې ختم کړي. نو دا د عادت مبارکه و چې په هفته کې په جمعه کې بیا خامخا قرآن شریف په مکمل تلاوت کولو. که د هغې نه مخکې بیا څه هغه کړو نو هغه به بېله خبره وه چې کله بیا کم او کله بیا زیات هغه کولو. نو ده به ویلې معمولا د ده په باره کې راځي وی چې ده به د آخرت او د جنت او د دوزخ دا یاد ډېر ساتلو. او یو صحیح حدیث د بخاري حدیث دا دی چې کله به حضرت عثمان رضی د یو کوم قبر خواته تېرېدو یا به کېناستو نو دومره به زیات وژړل چې دا ږیره مبارک به ټوله لنده شو. چا ورته ویل چې ګوره د جنت او د دوزخ خبرې چې کېږي په هغې وخت کې ته ژاړې نه او څه هغه نه کوې، او دلته چې راشي نو بس ته به یې ژاړې بدون هغه کوې. نو هغه ورته ویل چې ګوره اصلي خبره دا ده، اول مقام امدا دی، که په دغه ځای کې سړی کامیاب شو چې دا قبر نومیږي نو وړاندې بیا څه مسله نشته دی، او که دلته سړی راګیر کې په دې ځای کې خراب شو نو بیا ټوله مسله بیا خراب، بیا قیامت هم خراب وي، آینده هم خراب وي. ځکه دغه ځای کې ژاړم چې الله د دغه ځای کامیابي مونږ ته په نصیب کې، که دې ځای کې کامیاب شو نو بس بیا به هغه نه کېږي. نو ځکه بیا به د دې وخت کې د ډېر زیات کوشش بیا کولو چې داسې هغه نه شي چې هغه کاري. ویلې چې یو ځل حضرت عثمان او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دواړه چا میلمانه کړي او خیرات و صدقه او هغه غوندې. نو حضرت عثمان چې کله دواړه روان شو نو حضرت عمر فاروق ته مخ راوګرځول ویل چې امیر المؤمنین که دې هغه ته موږ لاړ نه وی دا به ډېر ښه وی. ولې؟ حضرت عمر ورته ویلې چې داسې نه چې په دې کې د ریا او د تکبر څه خبرې، د خلکو خیرات په دې خاطر کړی چې دا خلکو ته وښیي چې موږ لږ پیسې لرو او دا شی لرو، نو بس په دې خاطر باندې ویلې ما هغه دی که لاړ نه وی دا به ښه وی. نو دی به ویلې د هغه کې وخت کې په د خلافت وخت سره دی چې خلیفه و نو دی به په قچر باندې سورېدلو او د هغه بیا کولو. دغه شی د ده په باره کې ډېر زیات هغه راځي د ده په سیرت کې او د ده په هغه کې ډېر شیان راځي چې هغه باقاعده د ده هغه ممتاز سیرت باندې په ممتازو هغه باندې دلالت کوي. موږ به لږ د ده هغه اجتهادي مسایلو ته هم لږ اشاره وکړو، ځکه چې ده چې کوم په خپله زندګۍ کوم اجتهادي مسایل فیصله کړي دي نو هغې ته لنډه مختصر شانتي لږ به هغه وکړو چې څه قسم د اجتهاد تر څومره اندازې پورې په کوم مسایلو کې د اجتهاد دې ته مختصر شانتي چې څومره د درس امکانات یې هغونه به وکړو. اول خبره چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه خلیفه شو د خلافت په ورځ باندې یو مسله پیښه شوه، هغه دا وه چې د حضرت عمر رضی الله عنه خو ابو لؤلؤ فیروز نومېدل، د ابو لؤلؤ نوم فیروز و. د حضرت عمر رضی الله عنه هغه فیصله سره زخمی کې او بیا خلکو راونه ویسته مړ کې هغه خپل چړې ارې خو هغه دوه درې کسان نور هم زخمیان کړل، خلک مجبور شو اخر یې بس ووژلو چې وایي وژلو بس هغه شو. نو د ده زوی عبید الله نومېده، عبدالله بن عمر ده نومېدلو. نو ده چې کله دا خبره واورېدله نو لاړلو داسې فکر یې وکړه چې په دې پروګرام کې څو کسان سره شریک دي او دا پروګرام هغه شوی دی. نو لاړو د لوري مړه کړه، د فیروز لوري مړه کړه. یو دویم هغه هرمزان په نامه چې موږ د حضرت عمر په هغه کې مخکې بیان کړی دی چې هرمزان د اهوازو د دې چې کله په قادسیه کې شکست وخوړو نو وتښتېدو لاړو هلته چې هلته لاړو د اهواز چې اوس د ایران یو ولایت دی په د عراق سره هم سرحد دی، دلته لاړو په دې ځای کې خپلې باچي اعلان یې وکړ او پروګرامونه یې جوړ کړل، دا کسان یې وکړل. نو بس هغه چې کله دلته راغی مدینه بیا اسلام یې راوړو مدینه منوره کې اوسېدلو نو د یو ځل دغه هرمزان عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه او عبدالرحمن بن ابوبکر رضی الله عنه د دواړو یو ځل د هرمزان د فیروز سره یو ځل لیدلی او دواړو داسې چاړه برچه و دو طرفه هغه چې دوه روخه ولري دا شی ورسره و. نو کله چې دوی ورنږدې شو هغه شی د دوی د لاس نه ولوېدو. چې کله حضرت عمر زخمی شو هغه چاړه خو ونیول شول، هغه برچه چې کوم یو دو طرفه هغه وه دی چې کله ونیوله او عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ته
او عبدالرحمن بن ابوبکر ته ورپات شو دا خو هغه چاړه ده چې یو ځل مونږه ابو لولو د هغه سره ولیدلو د هغه سره د ابو لولو سره پیرو سره او دا چاړه ته نو غورځده نو دلته د عبیده بن عمر ته د ابو عبیده چې نومېدلو دا د زوی نو دلته دا پته ولګي چې دا سړی ولا ورکې شریک دی نو بسیس ته لاړو د هرمزان مړ کې چې کله هرمزان مړ کې نو دا خو یو قتل په دې دا مسله شوله حضرت علي ته دا مسله وړاندې شوه او حضرت عمر ته ویلې چې دا چې زوی خو داسې کار کړی تا په یوه ځای د ابو لولو لور هم وژلې ده او هرمزان هم پکې وژلی دی او بل جحیفه په نامه یو بل عیسایي و چې دا غټ شیطان و په دې تاریخ کې راغلی چې د مسلمانانو په منځ کې به شیطاني کوله دی هم رسار کې دی هم ووژلو دا مسله حضرت عمر ته وړاندې شوه چې زوی خو دې داسې کار کړی هغه ویل زری بندي کوي او چې کله بندي کړي د مسله به آینده خلیفه چې څوک هغه به فیصله کوي زه خواستم د نظمه نو دا مسله بیا وروسته حضرت علي ته وړاندې شوه حضرت علي چې کله ورته وړاندې شو حضرت علي صاحب فیصله وکړه چې بس دا دې قصاص شي دا دې ووژلی شي انصار صحابه کرام نور خلک راغله چې عجیبه خبره ده ولی لږ فکر خو وکړه پرون یې پلار شهید شو او هغه ووژلی شو نن یې ته زوی پسې ووژنې نو دا څنګه هغه ورته چې ګوره خو دا خو صریح هغه ده نو حضرت عثمان رضی الله ورته وایي چې بس دلته تاسو دا مسله ماته پرېږدئ د جحیفه هم څوک نشته د لوري هم څوک نشته او د هرمزان مسله چې ده دا د ما سره ده بلکې دلته روایتونه داسې راځي د هرمزان زوی چې کوم یو هغه د عبیدالله بن عمر ته معافي وکړه چې هلته پلار شهید شوی دی او خلکو هم ډېر عذر زارې ورته وکړه چې هر څه غواړي هر څه کوي خو دا سړی معاف کړه ځکه پلار یې پرون شهید شوی دی نو بس هغه معاف کړه نو حضرت عثمان رضی الله ویلی چې بس دا مسله ماته پرېږدئ زه د دوی ولی یم ځکه زه امیر المؤمنین یم امیر المؤمنین د ټولو مسلمانانو ولی دی او دا خلک بل وارث نه لري چې وارث نه لري یو وارث خو تیر شو دا د نورو دواړو وارثان نشته دا ماته پرېږدئ نو بس داسې وکړه چې د دوی دی خوښه کړي او بدله یې خوښه کړي ځکه چې دی ولي و چې ما معاف کړی بس ته خوښه شه او دیت یې د هغې کسانو ورکړي خو دیت هلته څوک نه و د هرمزان زوی خو دیت وانه خو هغه چې ما بخلی دی هغه د نورو دواړو هېڅوک هم نه و نو دا دیت د خپل مال نه ورکړي او بیا داخل کړي هغه ته بیت المال ته ځکه د هغوی څوک نه و د جحیفه هم څوک نه و او د پیروز ابولولو د لور هم څوک نه و چې هغه یې واخلي نو ده ویلې چې دا چې څوک میراث والا نه لري میراث هغه میراث بیت المال ته داخلېږي دا بیت المال ته دا داخل کې دا مسله په اولینه ورځ د فیصله سره د هغه سره راغله چې د بله دویمه مسله چې کومه وه د په زندګۍ کې چې پیښه شوې وه د غلو د قتل خبره وه غلو داسې کار کړی و چې په بصره کې غله راغله د یو چا کور ته ننوتل او چې کله کور ته ننوتل نو دا ننوتو کې هغه سړی پرې خبر شو چې خبر شو یو د پسې راجګ شو بس تور یې پسې راواخته خپله دفاع یې کوله خو هغه غله ډېر او دا غریب یو نو ایستی دا سړی مړ کړي او دا تجار په کور کې مال سامان نو خلکو څه وکړه سړی مړ کړي او مال هغه هم ترېنه وتښتول دا ونیول شو دا غله چې کله ونیول شو والي دستي خبر ورکړي حضرت عثمان رضی الله ته چې داسې په بصره کې داسې یو کار شوی دی دغسې غله او د غلو خلک امې سړی مړ کړی دی او امې مال وړی دی نو حضرت عثمان رضی الله ورته ویل چې بس مړی کوي بس دا د اجتهادي هغه وه چې داسې خلک چې غلا وکړي او قتل هم وکړي نو د قتل د سزای د قتل او د غلا دواړو دا ده چې دا باید څه شي دا باید ووژلی شي دا د حضرت عثمان په وخت کې دا د فیصله وکړله یو بل سړی و تاجر و یو چا تاجر مړ کړی صرف د مال په خاطر چې دا مال یې دته پاتې شي نو حضرت عثمان رضی الله بس وړه چې بس یې قصاص کړی دا سړی ورته چې تاجر یې قتل کړی بل جادوګر و وایي چې د حضرت صفیه رضی الله عنه چې د حضرت هغه لور وه د حضرت عمر او د رسول الله وسلم بیبي وه په دې باندې یې وینځي خپلې وینځي هغه پرې وکړي جادو پرې وکړي او موږ د خلکو پرې تعویضونه کوډې پرې وکړي نو کوډې پرې وکړي وروسته دا خبره افشا شوه چې کله افشا شوه نو بس ښځه روغ دا وینځه هغې اقرار وکړه چې بالکل دا ما کړی دی او بس داسې کیسه وه نو حضرت عثمان صاحب په دې باندې د قصاص امر وکړی چې دا دې ووژلی شي ځکه چې دا خو جادو کړی او دا جادو حرام دی او په دې باندې اقرار هم کړی بس دا دې ووژلی شي نو بس ایسته هغه ښځه ووژله
او بل خبره په څلورم پنځمه خبره دا په اجتهاد کې وه چې د ویلې چې هغه څوک چې په سترګو باندې ړوند دي او چاته ضرر ورسولو دې ضرر تاوان د سړي له ناخستل کیږي ځکه هغه بیچاره نه پوهېږي اوس نه پوهېږي د نه خوا کې څوک شته نشته څوک مخکې ته څوک دی نه دی نو هغه چې هر شي سره ټکر شو در سره شو نو ویلې چې څوک ړوند دي او ړوند چاته کوم ضرر ورسولو دې سړي نه د تاوان ناخستل کیږي ځکه هغه معذور دی نو چې معذور دی نو څنګه بس هغه شپږم اجتهاد د دا و چې دوه کسان په خپل منځونو کې سره جنګ وکړي او قصدا جنګ وکړي قصدا جنګ وکړي یو د بل نو چې دې کې هر څونه زخمونه وشو په دې دواړو طرفونو کې نو دواړو د قصاص واخیستلی شي که بالفرض د یو زیات و د یو کم د زیات والا د کم والا نه بیا هغه واخلي قصاص دې واخلي چې څومره تاوان یې ورسولی دی هماغه دی بله دا ده چې که چا د چا څاروي ته غوا ته یا غویي ته یا سپي ته یا پسه ته ضرر ورسولو نو هغه د تاوان ترې نه واخلي یو هغه راخیستې ده چې د حضرت عثمان د فقه مستقل موسوعة فقه عثمان په نامه باندې کتاب لیکلی شوی دی په دې باره کې په دې کې دا خبر راغلی ده چې یو ځل یو سړي ښکاري سپی مړ کړی چې ښکاري سپی مخکې هغه چې کله قیمت یې وسنجو نو 800 درهم راغی نو سړي ته ورته ویلې چې ورې که بس 800 درهم دې سړي ته ور یو بل سړي دی چا سپی مړ کړی ښکاري سپی مړ کړی نو د هغې قیمت چې وسنجول شول 100 اوښان راغله دومره غټ هغه سپی و یعنې مشهور سپی و لکه دا اوس دا د مینون ایستلو د باروت ایستلو دا سپي چې هغه دی دغسې سپی 100 اوښان یې دی هغه وشو قیمت ورته وایي چې بس 100 اوښان دې سړي ته ورکړه او بل 800 درهم چې کوم هغه ته یې ورکړله بل د مرتد توبه او حد مرتد د موږ او تاسو په شریعت کې او په سنتو کې په حدیث کې راغلی دی چې کله مرتد ارتداد وکړي د قتل واجب دی خو دلته خبره پکې دا ده چې که چېرته دته اسلام وړاندې شي اسلام یې کومنه نو بیا دا توبه ده بیا دې نه وژلی کېږي نو حضرت عثمان صاحب دا ویلی چې دلته یو څه خلک پیدا شو چې هغوی مرتدان شو چې مرتدان شو نو والي ورته ولیکل چې دلته یو څه خلک شته په کوفه کې دا مرتد شوي دوی سره څه وکړو هغې ورته ویلې چې داسې وکړه دوی ته اول اسلام وړاندې کړه او اصل ارتداد یې په څه و دوی مسلمة الکذاب پیغمبري منله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري نه منکر شو ویلې چې دوی ته ووایه چې د دې خبرې نه تیر شي چې مسلمه کذاب پیغمبر او داسې و که دې خبرې نه تیر شو نو بیا خوشي کوه او که خبرې نه تیر نه شو بیا خوش کوم نو خلک یې ټول راوغوښته ډېر کسان وو نو هغې کې څه کسان ویل چې بالکل مسلمه کذاب دروغجن دی او موږ هسې هغه باندې کړی وو هغه یې خوشي کړه او کوم کسان چې په دې خبره ټینګ وو چې بالکل همداسې دی نو همغه بیا ووژلی شول نو بل اجتهاد یې دا راغلی دی چې یو ځل یو سړی ورته راغلی قتل یې کړی و سړی وژلی و نو راغی حضرت عثمان ته چې امیر المؤمنین ما نه قتل شوی دی قتل مې کړی دی نو ما د بخښ ګنجایش ټکه نشته حضرت عثمان صاحب ورته وویل چې و ښه عمل کوه او توبه وباسه بس د دې نه غیر تا ته بله لاره نشته او په حدیث کې راځي چې یو سړي خو 9 نوي قتلونه کړي او بس بیا نیک سړي ورته ویل چې بالکل د توبه قبلېږي نو توبه یې رښتیا قبوله شوه چې کله دې کلي ته تلو خو دې کلي نه وځه نو په لاره کې ملک الموت ورته راورسېد نو یو د رحمت والا یو د هغه والا راغله نو دواړو سره لانجه شو هغه وایي چې مونږ یې خو چې الله پاک ورته ملایکه راولېږله فیصله یې وکړه چې دی هغه کلي ته نږدې نو د رحمت والا فرښتې دې واخلي که د بدۍ والا کلي ته نږدې نو د هغه والا د سختۍ والا دې واخلي او بل د شراب د حد په باره کې د هغه دا و اجتهاد دا و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې او د ابوبکر صدیق په وخت کې د شرابو حد چې و دا 40 دورې و او کله ویلا په څپړو په څپلیو وهلو دا هم شی هم پکې و د حضرت عمر په وخت کې شراب لږ زیات شو چې شراب زیات شو حضرت عمر د حد د 40 نه 80 ته چې 80 دورې وهي چې دا خلک منی شي حضرت عثمان په وخت کې چې کله د شو نو د دوه خبرې وکړي چې سړی ته بیا قتل کوي او سړی په شراب ډیر عادت و نو هغه ته بیا 80 دورې ورکولې او که څوک به کم عادت او هغه بیا نو هغه ته بیا 40 دورې ورکولې دغه ډیر اجتهادات تقریبا د ډیر اجتهادات دي خو درس وخت تقریبا پوره دی او نور گنجایش نشته دی نو الله عزوجل دې موږ ته د خلفای راشدین او د صحابه کرام محبت او مینه نصیب کړي او الله پاک د هغوی پیروي نصیب کړي ځکه د هغوی پیروي موږ ته د سنتو درجه لري او هغه چې حکم لري بس الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي د هغوی په نقش قدم باندې لاړ شو د هغوی محبت وساتو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.